د افریقا لخوا افغان لوبډلې ته ماتې ورکول د اشرف غني، جنرال مبین او نورو افغانانو غبرګونونه. وایي مه خفه کیږئ، تاسو هغه کارنامې وکړئ چې نړۍ مو حیرانه کړه. جزئیات همدلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان لوبډلې له افریقا څخه ماتې خوړلو وروسته که څه هم له سیمي فاینال څخه بهر شو، خو زړونه یې وګټل. اشرف غني لیکلي د کرکټ د ملي لوبډلې اتلانو ته زه د 2024 کال شلاوریز نړیوال جام کې ستاسو د بې ساري کارکردګۍ له امله د زړه له کومې مننه کوم. نیمه پایلوبې ته رسیدل یوه ستره لاسته راوړنه ده او که څه هم دغه سفر د سویلي افریقا پر وړاندې پای ته ورسېد، خو ستاسو ژمنتیا، مهارت او زړورتیا موږ زړونه ډک کړل. ویاړ او خوښي یې راوبخله. په دې سختو وختونو کې تاسو افغان ملت ته د یووالي او خوښۍ شیبې ورکړې. په میدان کې ستاسو سخت کار او لیوالتیا موږ ټولو ته الهام راکوي. مننه چې د افغانستان استازیتوب مو په دومره ویاړ سره وکړ. زه ستاسو په راتلونکو سیالیو کې د بریا هیله کوم. زموږ نوم روښانه کولو او ویاړ راوړلو ته دوام ورکړئ. په ژور درناوي او ملاتړ سره درسره یو. جنرال مبین لیکلي هغوی چې د جام ګټلو فکر کاوه په ګروپي راوند کې کور ته لاړل، خو تاسو زړونه وګټل. د کرکټ اتلانو تاسو زموږ له هیلو هم ډیر ښه ولوبېدئ او هغه هیوادونه مو مات کړل چې فکر مو هم نه کاوه. تل مو بریالیتوب او سرلوړي غواړم. افغان ټایګر لیکلي د نړیوال جام د ګټلو ځینې دعواداران په ګروپي لوبو کې مات شول. سوپر 8 او سیمي فاینل خو پر ځای پرېږده. موږ در سیمي فاینل ورسېدو. د بنګلادیش او استرالیا په څیر دښمنانو ښکارونه مو مات او له نړیوال جام مو بهر کړل. د ټولو نړۍ رسنیو پام راګرځېدلی او میلیونونه نور خلک د ملي لوبډلې له برکته د افغانستان له نوم سره اشنا شول. په هیواد کې دننه میلیونونو هیوادوالو خوښي وکړه او ملي یووالی لا مضبوط شو. دا ډیر څه دي او ډیر زیات څه مو ترلاسه کړل. کور مو ودان. راشد خان لیکلي موږ به دا نړیوال جام تل په یاد ولرو. د دې ټیم د هر یو لخوا مخ په وړاندې مبارزه د ستاینې وړ ده او زه واقعا په ټولو ویاړم. موږ به له دې ځایه جوړېدو ته دوام ورکړو او په راتلونکي کې به د لا زیاتې زړورتیا سره بیرته راستانه شو. د هر هغه چا څخه مننه کوم چې په موږ یې باور وکړ او زموږ سره د لوبو پر مهال کې مرسته وکړه. مشتاق رحیم لیکلي مننه افغان اتلانو، همدومره به مو برخه وه. بیا به شي خفه یم، خفه به یو، خو زړونه به نه ماتو لکه څنګه چې په 50 اوریزو کې مات شو، بیا راپورته شو، مات مو کړل. همداسې به بیا راګرځو، لا پیاوړي، لا استوار او بیا به نړۍ ګوته په غاښ کو. ظاهر ما لیکلي نن هیڅ لوبغاړي مسؤلانه او حتی عادي لوبه هم ونه کړه، خو دوی ټول بیا هم زموږ ویاړ، هویت او د خوښۍ لاملونه دي. همدا چې په کم امکاناتو او د غټو ټیمونو په موجودیت کې تر سیمي فاینل ورسېدل په ډیر څه ارزي. تیر ورلډ کپ کې مو د پاکستان، انګلند او سریلانکا طلسم مات کړی و او د ورلډ کپ کې مو د استرالیا او نیوزیلند غرور پایمال کړ. جمال لیکلي تاسو یو شي ته فکر و، اتلانو ډیره ښه لوبه وکړه چې څومره وستایل شي کمه ده، خو بدون د اوپنرانو یعنې ګوربز او ابراهیم هیڅ بل کوم توپ وهونکي حتی 50 ونه کړه. ټولې لوبې مو په اوپنرانو او بالینګ ګټلي. هیله ده راتلونکو لوبو ته 2 نور ښه توپ وهونکي پیدا کړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.